أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. دغه کسون پرشتیا کافرون دي او میجه د کافرون د پوراس پکوین که عذاب تیار کړی دی. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. او هغه کسون چې ایمان وروړی په الله او په رسولانو د هغه باندې او جدایي نه دروسته فرق نه دی کړی په منځ د یو تن کې د دوی نه همدا کسان زر د چې ویر بکړي دوی ته الله تعالی اجرونه دی او دی الله تعالی بخشن کوي رحم کوین کوي. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. اهل الكتاب د تو نه د دې مطالبه کوي چې ته په دې باندې د اسمانه یو کتاب نازل کې پس یقینا دوی د موسی علیه السلام څخه د دې نه غوټه مطالبه کړې وه پس دوی هغه ته ویلي وي ته میشته الله تعالی ښکاره مخامخ وښیه نو دوی د خپل ظلم په سبب تندر ونیول بیا دوی صحیب معبود ونیوه وروسته له دې چې دوی ته شی واضح نقش راغلی بیا میش دوی ته د دې معافي وکړه او میش موسی علیه السلام ته ښکاره غلبه دلیل ورکړه.